که غواړئ چاته خدمت وکړئ د ښه نوم خاوند یې کړئ. که چیرې د دښمنۍ غوښتونکی یې نو ځان تر خپلو دوستانو غوره وګڼه. که چیرې دوستي غواړې پرېږده چې دوستان دې ځانونه تر تا غوره وګڼي. تر غیبت کولو بل آسان کار نشته، ځکه په دې کار کې فکر، پوهې او وړتیا ته اړتیا نه لیدل کېږي. صمیمیت او چاپلوسي توپیر سره لري، یو له زړه څخه راڅاڅي او بل له ژبې څخه. موقع یا چانس د چا کور ته نه ورځي، باید تاسې په خپله پسې لاړ شئ. د ملګرتیا د جوړولو یوه لاره دا ده چې همیشه د نورو له فکرونو او باورونو سره همدردي وښیئ. د نورو خپلول د هغوی په هیلو پوهېدل دي. د وخت تېرېدل په خپله ستونزې هواروي. کار تر ټولو ارزانه درمل دی چې د اندېښنې د له منځه وړو لپاره زموږ په واک کې دی. له نورو سره وخاندئ، خو په نورو پورې مه خاندئ. د تکبر حس په ټولو خلکو کې یو شان دی، خو فرق یې په څرګندولو کې دی. انسان په خپل ژوند کې له هغه څه پرته بل څه نه ریبي چې کرلي یې دي. یوازې هغه پوهه چې په عمل کې وکارول شي په یاد پاتې کیږي. د نړۍ تر نیمایي زیاتې سوداګانې هغه خلک کوي چې د خپل کار په اړه د سمو معلوماتو تر لاسته راوړو مخکې پریکړه کوي. پرون په نن او نن په سبا مه ورګډوئ. موږ څومره وروسته دې ته ځیر کېږو چې ژوند یعنې هماغه شېبې او ساعتونه چې هره ورځ به یې د ژر تېرېدو غوښتونکي وو. تشویش او سودا تاسې ته د کار او فعالیت پر وخت نه راځي، بلکې تر هغو مخکې او وروسته راځي. د زیاترو خلکو سوداګانې او ورخطایۍ د دوی د خپلو تصوراتو زېږنده دي او له واقعي نړۍ سره اړیکې نه لري. انسان چې کله د شیانو او اشخاصو په اړه خپل نظر بدل کړي، ډیر ژر به متوجه شي چې هغو اشخاصو او شیانو هم د ده پر وړاندې بدلون موندلی دی. که غواړئ د سودا او اندېښنې مخه ونیسئ او نوی ژوند پیل کړئ، دا لارښوونه عملي کړئ. تل هغه نعمتونه وشمیرئ چې لرئ یې، نه خپل محرومیتونه او جنجالونه.